د پروان ولایت ګلغونډۍ دې سیمې ته د پسرلي د موسم په رارسېدو سره هره ورځ ګڼ کسان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د تفریح لپاره راځي او دغه راز د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په لارښوونه د پروان ولایت د ځایي چارواکو له لوري هر کال د ارغوان د ګلونو په ویاړ ځانګړي مراسم، جشن او مشاعره ترسره کیږي. دا آمن په فضا کې دل منظم ارغوانا پسیوري د حریات کې بدر زم ارغوانا در زم ارغوانا. سږ کال هم د دې ولایت د ځایي چارواکو له لوري د ارغوان د بخملي ګلونو په ویاړ د ګلغونډۍ پر سر مشاعره ترسره شوه. په دې جوړ شویو مراسمو کې د پروان ولایت چارواکو وویل چې له دې غونډې او جشنوارې څخه یې موخه د خپل کلتور ساتل او دغه راز د ولسونو ترمنځ یووالی دی او هڅه به وکړي چې په راتلونکو کلونو کې لا په ښه ډول سره دغه پروګرامونه ترسره کړي. دغه جشنواره د ارغوان جشنواره چې مونږ دلته جوړه کړې ده دې ته د هیواد د لرې سیمو څخه د هیواد د ګاونډیو ولایتونو څخه ټولو څخه مونږ دلته شعرا، نویسندگان، لیکوالان او فرهنګي خلک راغوښتي دي او زموږ دا کوشش ده چې دې ته نوره هم وده ورکړو. ادب مو د ولسونو ترمنځ یووالی دی، همدا شانته خپل فرهنګ، خپل کلتور او خپل دود ته وده ورکول دي. د دې جشنوارې ګډونوالو او دلته د چکر لپاره راغلي یو شمېر کسانو له CMG سره په خبرو کې وویل چې د ارغوان د ګل جشنواره هر کال په ډیر ښه ډول سره ترسره کیږي او دا سیمه د تفریح او چکر لپاره ډیر مناسب ځای دی. د دوی په خبره چې له دې جشنوارې یې ځانګړی خوند اخیستی. راغلی یم د ارغوان میلې دپاره ما ویل چې یو څه تفریح وشي او ډیر یو جشنواره ډیر یو ښایسته پروګرام روان دی. نو مونږ هم د انډیوالان راغلو چکر دپاره راغلیو نو ما ویل چې دلته یو څه تفریح وکړو. او نن پرون دلته خبر شو ملګري ویل چې دلته د ارغوان جشنواره ده مال راځه ساعت به هم تیر شي او تفریح به شي. دلته راغلو د جشنوارې کې ګډون وکړو او دا ماشاءالله ډېره ښه پروګرام دلته روان ده. د ارغوان میله خو دا خو بیخي نوم لري او دا ډېر د ساتیري ځای ده او دا ګلغونډۍ خو ډېر د تفریح ځای ده. د مشاعرې ترڅنګ د ګلغونډۍ په یوه څنډه کې یو نندارتون هم ترسره شو او بېلابېل توکي پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. د پروان پوهنتون یو شمېر محصلینو چې په دې نندارتون کې یې برخه اخیستې وه خپل جوړ شوي وسایل هم نندارې ته کېښودل. د پروان پوهنتون یو تن محصل وایي که حکومت ورته د کار کولو زمینه برابره کړي د ډېرو ماډرنو وسایلو د جوړولو توان لري. موږ په ټوله کې 7 ځیرکې پروژې په تیر 1401 کال کې د پروان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي کې پای ته رسولي دي او په دې پروژو کې داسې پروژې شته چې کولی شي د دې وطن ستونزې حل کړي. په 1402 لمریز کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره په رسمي ډول د ارغوان د ګل جشنواره ثبت شوه او اوس هر کال د پسرلي د موسم په رارسېدو سره ترسره کیږي. احسان الله کریمي، CMG، د پروان ولایت ګلغونډۍ.